زه د ملک دننه خلافت نه کوم، د ملک دننه مخالفت نه کوم. سنو زمونږ امریکا زمونږ دشمنه ده که نه ده؟ د پاکستان دشمنه ده که نه ده؟ زما دشمني امریکې سره ده، کفر سره ده. سنو امریکا وایي چې پټ پاسې لره کیې ځان لشې. زما نبي فرمایي د ځان له مونځ نه د جمع مونځ افضل دی. د نبي منې که د امریکې منې؟ د نبي منې که د امریکې منې؟ د زمونږ ځای کې جاز را پرېوته. څه شي؟ اسټډیو د وابډې وفات شو. تمام اکسینز راغلي، پورمنز راغلي، لینمن او ټولو شامټونګان اچولي. څه شي؟ زما د اصطلاح زده که انشاءالله. څه شي؟ اگر لکھنے والوں کے پتہ نہیں چلے کہ اس نے کیا بولا ہے. شامٹونگان کیا؟ ټولو شامٹونگان اچولی. زه بیان ته ودرېدم، ما په بیان کې دا وي قبرستان کې ما یو سړی چې په غلا کې، په قتل کې، په سود کې، په رشوت کې، په زنا کې، په لواطت کې، په لیتې مردارۍ کې مبتلا او د دې ګناهونو د وجې د الله د طرف نه کوم عذاب راځي، دا ماسک عذاب واپس کولی شي؟ وایي د ماسک دا پاور شته چې د الله عذاب واپس کې. بولو ما چې دا خبره شروع کړه قاري صاحب، یا د نر بچې ماس په جیب کې ورمنډي، جیب کې ورمنډي. ما صبر وکړه، ودرېږه، ما خو دا تقریر شروع کړی نه دی. ماسکونه غیب شو. اوس تاسو نه تپوس کوم، د الله عذاب نه به په ماسک بچ کېږي په توبې سره. قرآن وایي توبه وباسه، حدیث وایي توبه وباسه، الله وایي توبه وباسه، پیغمبر وایي توبه وباسه، مجاهد وایي توبه وباسه، شیخ القرآن وایي توبه وباسه، شیخ الحدیث وایي توبه وباسه، ماسټر صاحب پروفیسر صاحب وایي توبه وباسه، ټیچر وایي توبه وباسه، امیر صاحب وایي توبه وباسه، ټول کائنات حاجي صاحب وایي توبه وباسه. دوی وایي نه جي زموږ پرسنټیج دی په ماسکونو کې نیمه ګټه سرمایش صاحبانو ته میلاویږي. چاته؟ هوی جیبه کار دادی چې دننه بینک ته ورځې نه شامټونګان بیا نیولي خرڅوي بې بیا هغې سره پرسنټیج دی. دا ټول کاروبار دی. خفه کېږي مه. پیله سنګل شاو، بیا ډبل شا شو، بیا انډر پلی شوه، څه پکې مولیان لتار کړه. څه کار د مولیان نه خراب شو ته تبلیغیان نه. پېښور والو ډبل شا چپه کړې وې که نه؟ هغه مزاربت، ګډوډ مزاربت. ښځو خپلې والې کالي ورکړي. دا د دوابه ما په دوابه کې بیان کوم. ښځې خپلې والې ورکړي، سونې ورکړه، کال میاشت پس په هغې پسې پیسې راتلې. نو که ښځې خاوند به جګړه راغله نو ښځې به خاوند ته یې زمړه ډبل شا دې خدای لري. هلته پیسې خو د ډبل شا کاروبار کې راتلې. خلکو پلازې مارکیټونه اکسیویټرې ختمېږي. تاسو نه تپوس کوم، حرام څیز ده چې حلال نوم کېدی وایي حلالېږي؟ بولو ما سره د ډي پي او نمبر شته. اوس به تپون کوم حلالېږي؟ پېښور کې چرس حرام دي که حلال دي؟ ډي پي او ته کال کوم. بولو چرس حرام دي؟ چرس په نره وایه، چرس او په میډیکل سټور کې د حکیم صاحب په دواخانه کې چې دارو میلایږي ویږي وایي دارو حلال دي. دارو ټولې وایي او په ایمان یې وایي. چرسو ته دارو وایي که نه وایي؟ وایه چرسو ته دارو وایي که نه وایي؟ سهار وختي به رواني. چرس کوم ځای خرڅېږي؟ چرس یو ځای یاد کړئ، کارخانو کې. چې تاسو ته پته ده کارخانو کې چرس خرڅېږي نو د پېښور آی جي ته پته نشته، ډي پي او ته پته نشته، डी सी ته پته نشته، انسپیکٹر ایس پی ته پته نشته. خو دال میں کچھ کالا نہیں ہے، سارا دال ہی کالا.